د ګردې د نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هم مهاله په افغانستان کې د ګردو د ناروغیو د درملنې په برخه کې د پرمختللو اسانتیاوو د رامنځته کېدو خبر ورکول کیږي. امروز روز جهانی کلیه است. کلیه ها ارزش بسیار مهمی در صحت ما دارد. اگرچه امراض کلیوی به شکل بسیار خاموش پیشرفت می کند، اما ما می توانیم با ورزش منظم، با نوشیدن آب کافی، با غذای سالم، با پیشگیری از قند خون و فشار خون این امراض چی کنیم؟ جلوگیری کنیم. امروز روز جهانی کلیه است و این روز تنها روز به خاطر یادآوری نیست، بلکه روزی است یا فرصت است تا سبک زندگی خود را تغییر بدهیم و با آگاهی می توانیم هم زندگی خود و هم زندگی جامعه را نجات بدهیم. هدف از برگزاری همین روز تجلیل کردنش هدفش این است که باید ما آگاهی عامه را به مردم در مورد امراض گرده و جلوگیری از گرده، امراض گرده و یا جلوگیری از خراب شدن یا مصدوم شدن گرده آگاهی بدیم. صحت گرده برای همه روز جهانی گرده مبارک. در عموم که است بخش گرده ما به دو بخش تقسیم شده، نفرولوژی و یورولوژی است. نفرولوژی که است داخلی گرده می باشه و یورولوژی که است مربوط سنگ ها، سرطان ها و دیگه بخش ها میشه. اول که تمام امکانات وجود داره، معاینات ما یک شفاخانه کمپلکس است. تمام معایناتی که مثلا دکترها بر ما میتن اگر از بخش ایمیجینگ باشه، لب تست باشه یا سی تی اسکن، همش که است در این شفاخانه این تمام سهولت ها را دارست. کابل کې د الحیات خصوصي روغتون له لوري د ګردې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي وو چې په ټولنه کې د ګردو په ناروغیو د اخته کسانو د ستونزو په اړه، همدارنګه د ګردو د ناروغیو د غوره درملنې او د یادې ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو خبرې او ویناوې وشوې. تقریبا 1.2 میلیون نفر سالانه از بین میره از باعث از امراض کلیه و گرده. و به شکل حداقل 3 میلیون نفر امیال منتظر ازی است که کدنی ترانسپلانت کنند، گرده های خود تبدیل کنند. تمام روز از یک مرکز به دیگر مرکز روان هستند به خاطر دیالیز، به خاطر گرده های فعالیت گرده هایشان کار نمیکنه، عدم کفایی کلیه است و از کلیه های مصنوعی که ماشین های دیالیز استفاده میکنه. بنابراین لازم است که ما همینطور روزها را تجلیل کنیم و آگاهی دهی بکنیم برای عوام، برای هموطنای خود. به خاطر آگاهی جامعه، چی از پرسنل صحی هست، چی غیر صحی، چی مردم عام است، باید در مورد امراض، در مورد وقایع از او آگاهی داشته باشند تا ای که همو عضوی که در بدنش طوری که رئیس گفت حیاتی هست و وظایف بسیار عمده را با دوش داره، و سادگی با یک کار کوچک ما او را خدای نکرده از دست ندیم و کوشش بکنیم راههایی را پیش بگیریم که همین عضو فعالیت خود درست در بدن انجام بده. متخصصو ډاکټرانو وویل د زیاتو مالګو کارول، همدارنګه د نشه ییزو توکو استعمال او ځینې نور لاملونه د ګردو د ناروغیو سبب ګرځي. هغه وویل د پاکو اوبو زیات څښل او سپورت کول د دا ډول ناروغیو په مخنیوي کې رغنده رول لري. د لیمو استعمال باید زیات شي. لیمو او دغه کې دا ده چې په لیمو کې یو چې کوم مواد دي که نه، سټریټ ورته وایي، دا سیتروس خاندان دي که نه. سیتروس خاندان ورته ځکه وایي چې دې کې سټریټ په نامه مواد دي پکې، سټریک اسید دي پکې. د سټریک اسید په باره کې دا ده چې یو ډول مواد دي چې هغې ته وایي سټون انهیبیټرز. سټون انهیبیټر یعنې دا معنا چې هغه مواد چې د تیږې د جوړېدو مخه نیسي. هر هغه مواد چې په ګردو کې کله فلټریشن کیږي، د وینې نه ادرار د وینې نه چې کله چاړ کیږي، فلټر کیږي، چې کوم مواد دلته ډېر وځي همغه تیږې ډېر جوړېږي. نو کوم چې سټریټ دی دا نه پرېږدي چې بعضې مواد ډېر فلټر شي، هغه مواد چې تیږې جوړوي. نو په دې وجه باندې د تیږو مخه نیسي. غټ کاز عامل د ګردې د مرضونو همغه ډایبیټیز دی، شکر او سره فشار. شکر او فشار په دریم نمبر تاسو ګورئ اوبیسټي یا چاغوالی. چاغوالی به دې دواړه کاز کوي، په سره سموکینګ او کینسرونه او د زړه مرضونه ټول. نو دا ټول مرضونه چې دي دا ریسک فیکټر دی، دا هلته کیدای شي چې موږ کنټرول کړو چې دغه مریضانو چې څوک دغه مرضونه ولري د دوی سکرینینګ وشي. که سکرینینګ ونه شي، دغه شکر او فشار او اوبیسټي دا ټول مرضونه 10-15 کاله کې ټول د ګردې هغه سټیج ته رسي
چې بیا به یا ترانسپلانت کوي یا به ډایالیسیس کوي یا به ټول عمر دوا خوري او که دوا هم خوري نو هغه کوالټي اف لایف د هغوی نه وي چې کوم د نورو خلکو وي. الحیات خصوصي روغتون د کابل ښار ګلي سرخ څلور د څیرمه موقعیت لري چې په 1991 لمریز کال کې تاسیس شوی دی. د ګردو د ناروغیو د درملنې ترڅنګ د یو شمېر نورو ناروغیو د درملنې غوره اسانتیاوې او متخصص ډاکټران پکې شتون لري. د یاد روغتون مسؤلین وایي چې د ګردو د درملنې هر ډول اسانتیاوې هلته شتون لري او دا ډول ناروغان د بهرنیو هیوادونو ته درملنې لپاره نه ځي. اوس مهال په هیواد کې دننه د هغوی ښه درملنه ترسره کیږي.